عزیزانو، هندي سینما یا د بالیووډ په دې شپږدېرشمه خپرونه کې تاسو ته ښه راغلاست وایو او نن مونږ په دې خپرونه کې تاسو ته د سلیم خان په هکله ځینې معلومات راټول کړي دي. نو عزیزانو، اول به تاسو ته داسې ووایو چې سلیم خان په 1915 میلادي کال کې د هندوستان د مدهیه پردیش ایالت د اندور په سیمه کې دې نړۍ ته سترګې پرانستې. د سلیم خان په وینا نیکونه یې د پښتونخوا د سوات له سیمې هندوستان ته راغلي دي. همدارنګه سلیم خان د هندي سینما د وتلو ستورو سلمان خان، ارباز خان او سهیل خان پلار دی. نوموړی په 1960 کلونو کې ممبۍ ته راغی او په یو څو فلمونو کې لکه تیسری منزل، سرحدي لوټیرا او دیوانه کې یو مخکښ لوبغاړي په توګه راڅرګند شو. خو د یو فلم ستوري په توګه یې کار دومره د پام وړ نه و. تر هغې وروسته یې د هندي سینما د وتلي لیکوال او شاعر جاوید اختر سره په ګډه فلمي کیسې لیکل پیل کړې. نو عزیزانو، دا وو لنډ معلومات د سلیم خان په باره کې چې د سلمان خان پلار دی. د سلیم خان په باره کې مونږ نور داسې ویلی شو چې کله سلیم خان د سرحدي لوټیرا فلم کې کار کولو نو د هندي سینما له وتلي لیکوال او شاعر جاوید اختر سره ملاقات وشو. په همدې وخت کې دواړو د ګډ کار کولو برسېره موافقه وکړه او فلم لیکنو ته یې مخه کړه. کله چې هغې د هاتي میرا ساتي او سیتا اور گیتا فلمونه ولیکل نو دغه فلمونه د خلکو ډېر زیات خوښ شول. په 1983 کې یې د زنځیر په نوم پیاوړی فلم ولیکو نو د دوی د فلم لیکنې شهرت اوج ته ورسېده. همدارنګه د دیوار او شولې په څېر فلمونو په لیکلو سره دومره بریالي شول چې ان د فلم د کیسې په لیکلو سره 50% حقوق دوی ته ورکول کېدل. هغې هندي سینما ته د نوي رنګ په ورکولو او همدارنګه د امیتاب بچن په پېژندلو کې د دوی ونډه د هر چا نه زیاته ده. سلیم خان په 1964 کې له سلما سره واده وکړ. بیا یې په 1980 کې د هندي سینما له وتلي ستورې او نڅاګرې هیلن سره دوهم واده وکړ. سلیم خان 15 اولادونه لري چې 3 زامن او 2 لوڼې دي. زامن دي سلمان خان، ارباز خان او سهیل خان. دا 3 واړه په فلمونو کې کار کوي او تاسو ته به د هغوی په هکله معلومات وي. لوڼې یې دي الویرا خان او ارپیتا. سلیم خان اوس مهال په ممبۍ کې له خپلو اولادونو سره یو ځای ژوند تېروي او دا وخت شاوخوا 80 کلن دی. اوس به تاسو ته ووایو چې سلیم خان کوم ډوله هنري جایزې ترلاسه کړي. سلیم خان له جاوید اختر سره په ګډه د فلم فیر 6 جایزې ترلاسه کړي دي چې دا ټولې یې د زنځیر، دیوار او شولې په څېر بریالي فلمونو ته د کیسو او سیناریو لیکلو له امله ګټلې دي چې وروسته بیا 3 جاوید اختر واخیستې او 3 هغه سلیم خان ته پاتې شوې. کله چې د سلیم خان سره دا پوښتنه وشوه چې د هغې کورنۍ هند ته له کومه ځایه راغلي وو نو هغې داسې وویل چې زما پلار پولیسو کې و او نیکه مې هم پولیسو کې و. زمونږ نیکونه کابو 1.5 کاله د مخه په پښتونخوا کې د سوات له سیمې نه هند ته راغلي دي او مونږ په قام اخوزي پښتانه یو. همدارنګه زما د اوښې کورنۍ چې هغه هم پښتانه دي له بنو څخه راغلي دي او زما د مور کورنۍ له قندهار څخه هند ته راغلې ده. نو عزیزانو، تاسو ته معلومه شوه چې سلیم خان پخپله د سوات د پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی او داسې د هغه مور چې ده له قندهار څخه ده. نو عزیزانو، په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته د داسې پښتنو په هکله معلومات وړاندې کوو چې په بالیووډ کې کار کوي او له پښتنو سره ریښه لري. اوس تاسو ته وایو چې سلیم خان کوم فلمونه لیکلي دي. سلیم خان دا فلمونه لیکلي دي. په 1980 کې مسټر انډیا، بیا ورپسې شان، کالا پتھر، ډان، شولې، مجبور، یادوں کی بارات، ہاتھی میرا ساتھی، شکتی، دوستانہ، تریشول، چاچا بتیجا، دیوار، زنجیر، سیتا اور گیتا. نو دا د سلیم خان داسې فلمونه وو چې هغه پخپله لیکلي دي او ډېر زیات